سعد د قبیلې ساحه ده. هغه ځای ده چې رسول صلی الله علیه وسلم دلته رضیع و. دغه ځای د حلیمې سعدیې رضی الله عنها کور ده. ما خپل بچی ابو جندل هم ځان سره راوستلی، عبدالصبوح ابو جندل. علامه ابن الحجر رحمه الله الاصابه فی تمیز الصحابه کې وایي د نبی صلی الله علیه وسلم چې وړکی و د دې و خور و شیما نومېده. کتاب نه نقل کړی، کتاب الترقیص ورته وایي. ماشوم سړی کله کله داسې تاویي را ګډوي غوندې. د نبي علیه السلام خور و شیما نومېده. نبی علیه السلام داسې کشر و، نو داسې تاوه راتاوه دا شعر یې ویلي: یا ربي ابد لنا محمدا، ای رب دې موږ محمد موږ ته پرېږده حتی اراه یافعا و امردا، تر دې پورې چې موږ یې ووینو ځوان. واعطه عزا یدوم ابدا، الله پاکه داسې عزت ورکه چې دا عزت یې تل دایمي او دوام ولري. الحمدلله رسول صلی الله علیه وسلم زموږ پیروانان د رسول صلی الله علیه وسلم په مینه باندې تر اخرته پورې، تر قیامت او تر مرګه پورې همداسې ولري. السلام علیکم